السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ټکساس ایالت په فورټ ورت نومي ښار کې یم. نورولي صاحب را سره ناست دی. نورولي صاحب په وروستو کې نورولي صاحب د نورولي صاحب کورنۍ سره یو ډېره بده پیښه شوې ده. نورولي صاحب ورور شاولي د یو تورپوستي لخوا په ډزو باندې ویشتل شوی و د کومې د لاسه چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. اوس په نورولي صاحب دې باندې څه تېرېږي، ژوند یې په څه حال کې دی، د شاولي کوچنیان یا بچیان یا ماشومان د هغه په کورنۍ باندې څه تېرېږي، دغه ټولې خبرې اترې کوو چې دغه پیښه څنګه وشوه، ولې وشوه، چېرته وشوه، انصاف میلو شو میلو نه شو. نورولي صاحب را سره ناست دی. نورولي صاحب د افغانستان کندهار سره تعلق ساتي. نورولي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خوښ چې تاسو مې ولیدلاست. مننه. زموږ ستاسو د ملاقات په یو داسې وخت کې کېږي چې ستاسو او ستاسو کورنۍ د یو ډېر سخت او مشکل وخت نه تېرېږي. په دې باندې خبرې اترې کوو. مثلا ډاکټر هلمند صاحب هم ناست دی خوا. نو هلمند صاحب هم موږ تکړه ملګری دی دلته کې را سره راغلی. نو هلمند صاحب په مرسته باندې ستاسو ځای ته راورسېدم. خبره د دې ځای نه کوو چې اول خو راته دا ووایه چې ستاسو ورور چې څه موده وړاندې په دې موږ ګورو په دې سوشل میډیا هم کتل، ورجینیا کې ما کتل چې دلته یو تورپوستي دغه پیښه راته ووایه دا څه چل شوی و، کوم ځای کې وشوه، څنګه چل شو، او اوس ستاسو ژوند په څه حال دی، کورنۍ په څه حال ده؟ زه خو فعلا دومره به درته وایم وکیل خان صاحب چې دغه پیښه چې وه د مۍ پر 18 تاریخ باندې دا پیښه وشوله، ځکه چې د یو سپاري له امله څخه زما د ورور سره دا پیښه مخته راغلې وه، ځکه چې د هغه د یوه ځای څخه پورته کړي وو، تر خپل هدفه پورې چې رسولي وو. نو په هغه وخت کې مثلا دا پیښه منځته راغلې وه، د ده سره یې داسې یو ظالمانه عمل کړی وو، نو دی د منځه څخه وړی وو، ویشتي وو په ډزو باندې ویشتي. بلې وو په ډزو باندې ویشتي وو. نو د ده څخه نه پوهېږم چې په دا ځای کې چې مثلا د ده څخه د څه غوښتنه کړې وه، پر څه ترتیب باندې کړی وه، خو دی هغه وخت کې چې مثلا ویشتلی وو، دی د هغه خپل موټر څخه کوز لاندې اچولی وو او ګاډۍ ته یې بوتلی وو، ګاډۍ هغه یې تر یو ځایه بیولي وو، هغه یې په پنجره کې والی وو. نو بیا هغه موټر هم پرېښی وو، هغه سړی د هغه ساحې څخه وتلی وو، تښتېدلی وو. نو اوس پولیسو نیولی دی هغه کس؟ اوس هغه پولیسو نیولی دی. نو هغه د پولیسو په لاس کې دی سړی. ښه سړی پولیسو په لاس کې دی. او آیا مطلب داسې شو چې دنه جوړ ګاډی اخیسته د ګاډي باندې ريزسټنټ یا یو بل سړي په ګاډي باندې لاس اچولی دی ویشتې که داسې څه وه، داسې څه پیښه وه؟ نو دی خپله داسې یو انسان و، داسې یو شخص و چې مثلا دی خپله د داسې دغه سړی نه و چې مثلا دی خپله یو داسې یو کار کړی وای چې موږ داسې په ده باندې مطمئنه سوي وای چې مثلا دا سړي دا خپله دا کار کړی. دی ډېر یو عاجزه سړی و، ډېر یو ارام سړی و. نو د ده به هر وخت خوله د خندا ډکه وه چې د چا سره به لیدله، د یو چا سره به ملاقات کوئ. نو معلومه خبره دا ده چې مثلا دغه سړی چې دی، دغه سړي د ده سره په دا باره کې مثلا ظلم کړی دی. نو چې هغه سړی هر نیت درلود دی چې مثلا که موټر جنجه اخیستی، که یو بل داسې څه دغه درلوده، د ده سره خو فعلا دپاره شی نه و په هغه ځای کې. صحیح. دې ځای کې یو خبره بله هم راځي، دلته کې امریکا ته زیاتره زموږ نوي افغانان یعنې هغه کورنۍ چې اوس راغلي دي، زیاتره دلته کې اوبر یا لیفټ یا دغه شانتې ګاډي چلوي. نو د شاولي په پته اندازه خو دا نه لګي چې په څه وجې دی وژلی دی. هغه لږ د پولیسو په ولکه کې دی چا چې وژلی دی، او هغه نه پولیس تپوسونه هم کوي. دغه د نورولي صاحب نه تپوس کوم، نورولي صاحب نه چې انصاف څومره حده پورې میلاو شوی دی، څه حساب سره د دې غوښتنې څه دي وکړي، ځکه چې د شاولي کورنۍ د هغه دوه کوچنیان، دوه ماشومان، بل ماشوم یې په لاره دی. نو هغه مطلب لاره مطلب دا دی چې کورودان یې په حمل کې ده. نو هغه دغه سره هم د درې ماشومان د هغوی ژوند هغوی بغیر پلاره پاتې شول. نو زه په دې کې یو پیغام، یو میسج دا هم دی که چېرته داسې پیښه کېږي، داسې وخت کېږي ځینې بیا خصوصا په ټکساس کې یا په هغه ایالتونو کې چې کوم چې د امریکا دغه بارډر نورو هیوادونو سره لګي، هغې کې جرمونه سیوا وي. که یو تن راشي ته وایي چې ګاډۍ راکړه، پیسې راکړه، موبایل راکړه، نو دغه هر څه د خپل سر د قیمت نه سیوا نه دي، دا ورکول پکار دي. او دلته هر څه شی په بیمه دي. نو که ګاډۍ هم دنه واخلي نو انشورنس به ته نوې ګاډۍ درکړي، او که نه موبایل دنه واخلي موبایل به درته هم انشورنس درکړي. که اوبر چلوې ورته به هم د دغه شانتي وشي. اوس راته دا ووایه څو بچیان دي، څو کوچنیان دي دغه شانتي، د هغوی ژوند په څه حال دی؟ د خپل ستاسو د ورور نه علاوه د هغه ستا د رندار، ستاسو زموږ د رندار او د هغه د بچیانو ژوند په څه حال دی؟ وکیل خان صاحب دا خو واقعا خبره ده، ځکه چې یو سرپرست د کوره څخه ځي، د هغه پناهي یعنې د هغه داسې یو چت د کوره څخه ایسته کې معلومه خبره ده چې ټول کور بې ډول معلومیږي. نو خپه په عموما کې مثلا ټوله که پلار دی، که مور ده، که اولادونه دي، که ښځه ده، نو دا ډېر تر اندازې ډېر زیات خپه دي او ډېر خوابدي دي، ځکه چې هره ورځ د دوی سترګې و دغه لارې ته و دغه دروازې ته چې اوس به مو پلار راځي، نو اوس به موږ د پلار سره کښېنو یا به اوس موږ پلار وینو.
نو ځکه هغه خدای تعالی داسې یو پېښه وکړله چې هغه چت چې د دوی پر سر باندې و هغه خدای د دوی څخه واخیستی. نو فعلا دپاره چې مثلا دی چې ټوله په غم کې دي، ټوله په مشکل کې دي، ټوله مثلا داسې چې په خفګان کې دي. خفګان کې دي. او دلته په امریکا کې په کور کې 10 کسان دي، 10 غواړو کې به کم سے کم 8 کسان خو به کار کوي چې کله 1300 کالو شي، ځکه چې کورنۍ خرچې مصرفونه که یو سړی پیسې ګټي نو هغه شانتې لګي، ځکه چې کیپیټلیست مارکیټ دی او په هغې کې چې کم پیسې په یو لاس حکومت درکوي، تنخوا په یو لاس خلک اخلي، په بل لاس یې په خرچو کې او په بیلونو کې واخلي. کورنۍ ګزاره څنګه کوي؟ ځکه که تاسو سره ډېره مرسته کوئ خو نه شئ کولی، ما ته پته ده، پوهېږم. نو ځکه عموما کې چې موږ ته ستاسو ته ټوله مثلا موږ ته پوهېږو چې دلته د فامیل ساتنه یعنې د 2 لاسو خواري، نو ځکه چې دلته د کور هر څه مناسبات ورپسې شي، نو بیا یو سړی نو هر سړی د خپل کور ته چې دی هغه د کور دپاره یو جوال دی، مثلا د خپل کور دپاره مثلا دی کوشش کوي چې د خپلو اولادو دپاره یو څه وکړي. ځکه که د یو بل کور بوج پر یو بل نفر باندې واچوي نو هغه نشي کولی چې مثلا هغه بوج پورته کړي، ځکه چې مثلا دلته موږ ته معلومیږي دا ځای چې مثلا هر څه چې یو غوړپ اوبه څښي لا به هم پیسې ورکوي. بلکل. نو ځکه فعلا دپاره چې مثلا دی چې دی فعلا دپاره هېڅ هم نه لري، نه د دوی سره څه شته، نه د دوی سره مثلا فعلا دپاره داسې یو کومک شوی دی چې د دوی مثلا یو چا ویلي چې د دوی ذمهواري یا د دوی دغه موږ پر غاړه باندې واخلو. نو فعلا دپاره د دوی کورنۍ اوس هغسې پاته ده، په دغه حالت کې پاته ده، نو نور آینده کې نه هر څه ذمهواري په تاسو باندې. دې کې به یو خبره بله هم کومه، په امریکا کې ډېر شتمن پښتانه افغانان دلته ژوند کوي او د دې کورنۍ لپاره تاسو ما یو گو فنډ می لینک لیدلی تاسو چې دې لپاره هغه هغه اکټیو دی، هغه اکاؤنټ مطلب هغې باندې خلک هغه به زه په دې ویډیو سره لاندې په لومړني کامنټ کې او بله په کیپشن کې دې سره شیر کوم. که څوک هم دې سره مرسته کول غواړي نو دغه پیسې هم د دوی سره کولی شي، او که نه وي نو دغه کورنۍ سره یا که تاسو غواړئ چې د شاولي کورنۍ سره په خپله تماس کې شئ یا نورولي د لارې چې کومې روډ دی د شاولي نو د لارې مرسته کول غواړئ نو هغه به هم زه تاسو ته وایم چې په څه طریقه باندې کولی شئ. هغه خلک چې دلته په امریکا کې میشت دي او خصوصا شتمن دي او وسې کېږي، زه به خپل ځانې دا ووایم چې تاسو ته مې وړاندې مو ویلې که بل سړی چې کوم دی د میاشتې څه مرسته کول غواړي، زه پکې خپله هم خپله ونډه خپله برخه لوبولو ته تیار یم کوم به، ځکه چې مونږ پښتانه زمونږ خټه زمونږ خاوره د یو ځای نه راغستلې شوې ده، مونږ په مذهب هم شریک یو، مونږ په ژبه هم شریک یو، مونږ په کلتور هم شریک یو، مونږ په کړو وړو هم شریک یو او د یو بل نه خلاصون نشته، نو په خپل غم کې شریک یو یو بل سره. او دغه ویډیو بل یو ځل بیا به هم دا ووایم که کله هم دلته ډېر داسې خلک دي چې خلک یوازې دي، د هغوی سوشل لایف نشته، د یو بل سره غم خالدي نشته، تګ راتګ نشته، د دې نه ذهني ناروغۍ جوړېږي. ذهني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي کومه چې موږ ته بیماري نه ښکاري، او دغه بیمارۍ د وجې نه یو انسان خپل ژوند هم اغوستی شي او د بل سړي ژوند هم اغوستی شي. چې د بل سړي ژوند اغوستی شي نو دې کې بیا داسې خلک وي د شاولي په شان چې د هغه کور شاته د هغه مېرمن، د هغه بچي، د هغه ماشومان یا د هغه کوچنیان چې کوم دي نو هغوی وي، هغوی پاتې شي. شاولي خو لاړ خو دلته شاته چې کوم دی نو دغه 3-4 کسان چې پاتې شو د هغوی ژوند په څه حال دی دې وخت کې. نو دغې خبرو ډېر زیات سوچ پکار دی چې بل سړي سره لاس اچول یا بل سړي که څه هم په دې اوس موږ نه یو خبر چې د لاس اچولی لاس نه دی اچولی، خو دې ویشتې ګاډي نه غورځولی، ګاډی ته بوتلی دی او دغه شان دی. دغه تن پولیسو نیولی دی، پولیس ته څه وایي؟ پولیس ته موږ دغه غوښتنه ده د پولیس څخه د دې ځای د دولت څخه، ځکه چې تاسو بله تیز وغږېږئ چې تاسو اواز د ده اولادونو ته، د ده ښځې ته، یعنې د ده کورنۍ ته، ځکه موږ په جدي توګه باندې وایو چې باید دې ته انصاف ورکول شي. انصاف د هغه لارې څخه چې مثلا دغه سړی چې و چې دې ته مثلا د خپلې کورنۍ ته هر څه کولی ده، د خپلې کورنۍ سپر و، مثلا د کورنۍ لپاره دی شپه ورځ ولاړ و کار یې کوي، نو د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده که مثلا هغه سړی چې مجرم دی هغه څخه مو حکومت څخه مو دغه غوښتنه دا ده چې مثلا دوی باید هغه ته سزا ورکړي، او سزا باید داسې سزا ورکړي چې د ټول عمر دپاره د خلکو دپاره یو یاد وګرځېږي چې مثلا د یو بل مسلمان د یو بل ورور سره داسې ونه شي. صحیح. تاسو شاولي څومره موده وړاندې امریکې ته راغلي یې؟ موږ په 2021 کې د نیمې پر 10 باندې امریکې ته راغلي یو، نو تقریبا اوس په فکر کوم چې 3 کاله به شاید کېږي د غونډه قدر، نو په هغه وخت کې موږ چې کله هلته دغه شو په 21 کې د نیمې میاشتې پر 10 باندې موږ امریکا ته داخل شو. او دا هم په اورېدو کې راځي چې څومره حقیقت لري دا خبره چې د شاولي یو ماشوم معیوبه دی یا معذوره دی، په ذهني کمزوري لري. هغه عموما داسې دی، هغه دغه چې دی هغه تقریبا د 7 کالو زوی دی، نو هغه فعلا دپاره مثلا نه کښېنستلی شي، خو دغه اندازه به درته ووایم چې پر اړخ به لا دی خپله نشي اغوښتلی،
نو ځکه چې هغه دلته مور ته پروت دی یا د مور په لاس کې دی ځکه چې هغه دا یو خو ځکه یو انسان دی دا ورځ تر بلې غټېږي یو معیوبه دی چې یو سړي ته پروت وي نو د هغه سره ډېر مشکلات دغه دي چې مثلا دغه کوچنی دلته په کور کې دی نو نه پوهېږو په دې باندې چې ځکه چې حقیقتا هم د یو سړي څخه په دغه اندازه کې په دغه وخت کې د یو سړي څخه خپله لار ورکوي صحیح سمه او آیا نور خلک دلته په کمیونټي کې خو دلته که زه دا وایم خصوصا په ډالس کې چې چېرته مونږ یو په دې کې ډېر زیات افغانان دي خلک کله ځي راځي دا ډاډګیرنه یا داسې د مرستو کوم دغه کوي سره که نه ولې چې داسې خلک راغلي دي دوستان راغلي دي پوښتنه یې کړې ده د دې که د پاتې د مراسمو څخه یې که مثلا د هغه وخت کې چې دوی مثلا موږ آس ته وي نو راغلي چې د دې پوښتنه کړې ده د دې زموږ سره کښېنستلي چې هغه خپله غم شریکي زموږ سره کړې ده نو بس تر خپلې اندازې پورې چې مثلا د دوی څه وس دغه کېدی څه دغه کېده هغه د هغه لینک د لارې څخه دوی کړي صحیح سمه نو زه ستاسو ډېره مننه کوم زه بیا تاسو ته صبر غواړم او الله دې وکړي چې تاسو ته انصاف میلو شي او میلاویږي به دا امریکا دا او دلته کې نن نیم سبا به سبا نیم داسې خلک دي چې هغوی ته لسیزو بس انصاف میلاویږي خو خامخا میلاویږي لسیزې پرې تېرې شي خو دې وخت کې تاسو وایئ چې ستاسو رنده ستاسو او د هغه تاسو د ورور کور والا او د هغه بچیان یو مشکل وخت نه تېرېږي او تاسو خصوصا نو باید چې الله دې وکړي چې دغه مشکل تاسو ته اسان شي او تاسو ته زړه صبر غواړو دعاګانې به درته کوو په دې غم کې او په دې دغه کې تاسو سره موږ شریک یو ډېره مننه کوم ستاسو خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ او یو ځل به بیا هم دا ووایم خپلو ملګرو ته هغه کسان چې موږ ګوري نو کوشش وکړئ باید چې دلته په امریکا کې یا که د نړۍ په هره برخه کې نو ډېر خلک داسې وي چې هغوی په سټیکس باندې څه وي نه د هغې په برخه باندې هېڅ نه وي ځکه چې د هغې نه وایي چې د ما نه به څه پاتې شي یا خلک داسې وایي نو ډېر خلک داسې چې د هغې نه به څه پاتې شي لکه څنګه چې دغه تور پوسټ دی هغه الریډي چې کوم دی نو په مهاجره موادو یا په نورو کاتو کې حکومت ته یا د پولیسو نه چې کوم دی نو هغوی ته وانټېډ و او هغه بیا داسې پیښې وکړي او داسې خلک چې کوم دی چې ګاډی یې چانه واخلي سودلړې پورې بوځي بس بیا پرېږدي او اکثر په نشو کې وي نشې هم دلته په امریکا کې ډېره زیاتې دي که په امریکا کې چې کوم د امریکا ډېره ترقي کړې ده دلته کې ورسره چې کوم دی بې تعلیمي هم ډېره زیاته ده نو دغه شانتې په هر ځای کې په هره سیمه کې ښه او بد خلک وي نو باید چې چا سره ریزسټنس کول ځکه چې د کومو خلکو چې په سټیکس باندې څنګه وي څیزونه وي لکه څنګه چې د شاولي ښځه او د هغه درې بچیان د هغه په سټیکس باندې او د هغې ښه راتلونکې د هغه ذمهواري وه چې د هغه ته یو ښه ژوند ورکړي او د ښه ژوند په لټون باندې لپاره هغه امریکې ته راغلی خو ژوند ورسره نوره وفا ونه کړه هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت خو د دې خبرې سره چې په دې ویډیو په لومړني کامنټ کې به تاسو د ګو فنډ مې دغه لینک وینئ ما چېرې هم داسې خواست نه دی کړی خو دا کورنۍ زه وینم چې دا د یو مشکل وخت نه تېرېږي نو باید چې موږ پکې هغه چا چې څوک وس لري او توان لري نو دا د زکات حقداره هم دي او دا چې کم دی نو د خیرات حقداره هم دي او دا چې کم دی نو دوی هم په ژوند باندې حق لري نو د دې سره د نه اخلم اجازت د لوی الله په امان